السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، حق تعالی مو راوله، څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند و زندگی په خیر ده؟ درسونه مو په خیر روان دي؟ الله تعالی دې وکړي چې د آنلاین درسونو څخه به په منظم ډول باندې روزمره استفاده کوئ. نن زموږ تاسې د نهمې اونۍ دریم درس دی. البته 2 درسه مو د نهمې اونۍ انشاءالله العزیز ویلي، اوس یې نن د خیره سره دریم درس دی. دریم درس د نهمې اونۍ چې دی د الکلیګانو په اړه باندې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې په تیر درس کې تیزابونه، د تیزابو ډولونه او د تیزابو نوم ایښودنه موږ تاسې وویله. موږ د تیزابو د هر ډول دپاره نوم ایښودنه ویل. انشاءالله العزیز هغې کې به تاسې څه ستونزه نه لرئ. د تیزابونو د نوم ایښودنې څخه راوروسته نو د تیزابونو موضوع پر هغه ځای پای ته ورسېده. د نن ورځې زموږ تاسې درس چې دی القلیګانې دي. القلي اصلا د عربي کلمې الکلي څخه اخیستل سوې ده په کوچني کاپو سره. دغه الکلي اصطلاح چې ده دا اصلا ایرې ته ویل کیږي. نو اوس ولې القلي ورته ویل کیږي؟ په دې اساس باندې دا یو مفکوره پرته ده چې القلي په دې خاطر ورته ویل کیږي ځکه چې دغه مواد چې القلي ورته ویل کیږي دا اکثره د نورو موادو په ایرو کې موندل کیږي. یعنی که چیرې موږ تاسې لرګی وسوځو، د لرګي په ایره کې ډېره فیصدي القلي مواد وجود لري. دغسې د مختلفو کړنو څخه وروسته د ژوند په جریان کې په صنعت کې چې ایره موږ ته په لاس راځي په هغه کې القلي موجوده وي. یعنې د ایرې دپاره سرچینه ډېر وخت دغه وي، د القلي دپاره سرچینه ډېر وخت ایره وي. نو په دې اساس باندې دغه د القلي نوم د الکلي څخه چې ایرې ته ویل کیږي د دې څخه اخیستل سوی دی. القلي مواد چې دي په عموم کې تریخ خوند لري. ټول القلي مواد نشو یادولی، خو ډېره فیصدي القلي مواد چې دي هغوی تریخ خوند لري. دا یو فزیکي خاصیت دی چې پر دې باندې موږ تاسې دا پیژندلی سو. دغسې دوهم ښوینده حس کیږي. که چیرې موږ تاسې د بدن د پوستکي سره القلي په تماس کې سي نو موږ داسې ښوینده حس کوو، یعنی فکر کوو لکه صابون غوندې او یا هغه ته ورته غوړي چې ښوی حس کیږي. یعنی القلي مواد اوس غوړي خو القلي نه دي، مګر القلي مواد چې دي هغوی ټوله ښوینده حس کیږي. دا یې دوهم یو بل خاصیت دی. بل خاصیت یې دا دی که چیرې موږ تاسې القلي د تیزابو سره یو ځای کوو نو تیزابونه خنثی کوي، د تیزابو هغه تخریش کوونکی خاصیت له منځه وړي. مالګې لاسته راکوي، اوبه لاسته راکوي چې هغه بیا هغه تخریش کوونکی خاصیت نه لري کوم چې تیزاب یې لري. د القلي یو خاصیت دا دی چې د تیزابونو تیزابیت له منځه وړي. او همداسې که موادو ته موږ تاسې القلیګانې ور اضافه کړو نو د هغوی پی ایچ ټیټیږي. پی ایچ ټیټیږي نه، وبخښئ، پی ایچ لوړیږي. پی ایچ چې څونه ټیټیږي هغوم د هغه ماده تیزابي کیږي. د پی ایچ اندازه یې لوړیږي. د دا ټیټیږي پر ځای باندې ټیټوي پر ځای باندې به موږ لوړوي یا زیاتوي. نو تیزاب د القلیګانې که چیرې موږ تاسې یو مخلوط ته ورګډوو، ځمکې ته یې د کیمیاوي سرې په حیث باندې ورکوو او یا دې ته ورته په صنعت کې په هر ځای کې چې موږ القلي کاروو په دغه ځای باید موږ خبر یو چې القلي چې د پی ایچ لوړوي. دا بیرته د دغه درېیمې خبرې تایید دی چې تیزابي خاصیت له منځه وړي. او بل خاصیت د القلیګانو دا دی چې سور لتمس کاغذ آبي کوي. لتمس کاغذ یو خاص کاغذ دی چې موږ هغه ته اندیکاتوري پیپر وایو یا ښودونکي پیپر وایو.
د تیزابو او القلیو د معلومولو دپاره کارول کیږي. نو سور لتمس کاغذ که چیرې موږ تاسې راواخلو په القلي باندې غوټه کړو نو په آبي باندې اوړي. دغه یو څو دانې مهم خاصیتونه وه چې القلي موږ پر دا پېژنو. که چیرې زموږ ستاسې څخه یو څوک پوښتنه کله وکړي چې القلي نو څه رقم خاصیتونه لري، القلیګانې نو زه څنګه پېژندلی شمه، موږ داسې وایو چې په عموم کې القلیګانې تریخ خوند لري، ښوینده حس کیږي، د تیزابونو تیزابیت له منځه وړي، که یو مادې ته یو شي ته ور اضافه سي د هغه پی ایچ لوړوي. او که چیرې سور لتمس په غوټه سي نو سور لتمس په څه شي کې آبي بیږي. دغه هغه مهم خاصیتونه نور خاصیتونه هم لري، خو دغه یادورایه مهم خاصیتونه دي چې موږ یې د پېژندلو دپاره کولی سو استعمال کو یا په یاد کو یا موږ تاسې القلي د دې خواصو د وجې وپېژنو. القلیګانې په صنعت کې ډېر مهم رول لري. په کیمیاوي سورو کې په زیاته کچه باندې کاریږي. هغه ځمځکې چې هغه تیزابي وي، پی ایچ یې ټیټ وي، نو هغو ته القلي سرې ورکول کیږي تر څو هغه تیزابیت یې راکم کړل سي. داسې دا خو د ځمکې په باره کې سوله. نور په صنعت کې په دواګانو کې د دواو څخه راتېر سي، د نساجي په صنعت کې د القلیګانو څخه په مختلفو برخو کې کار اخیستل کیږي. مهم مرکبات دي. دغه مرکبات چې دي مختلف کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی سي، خو مشهور کیمیاوي تعاملونه چې دي هغه یې زه دلته تاسو ته رااخلمه. یو 4 دانې مشهور کیمیاوي تعاملونه ما درته ترتیب کړي دي. لومړی کیمیاوي تعامل دی د خنثی کولو تعامل. د خنثی کولو تعامل چې دی دا ډېر یو مشهور تعامل دی چې د نیوترلایزیشن تعامل هم ورته وایي. نیوترلایزیشن تعامل څه معنا؟ څه ډول تعامل دی نیوترلایزیشن؟ په دې تعامل کې چې د خنثی کولو معنا لري، په دې تعامل کې القلي د تیزاب سره یو ځای کیږي. د یو تیزابي مرکب سره القلي یو ځای کیږي. القلي چې د تیزابي مرکب سره یو ځای سوله نو په نتیجه کې موږ تاسو ته مالګې او اوبه په لاس راکوي. نو دغه تعامل ته موږ نیوترلایزیشن وایو. مثلا زه د HCl تیزابو سره HCl تیزاب دی د دې مرکب سره امونیا چې یو القلي مرکب دی دا ورسره یو ځای کوو. NH3 دا چې ورسره یو ځای کمه دلته د نیوترلایزیشن تعامل صورت نیسي یا د خنثی کولو تعامل صورت نیسي. یو وار خو که ستاسې په یاد وي په تیزابونو کې موږ داسې ویلي وه چې تیزاب په کیمیاوي تعاملاتو کې پروتون له لاسه ورکوي، یعنې هایدروجن د لاسه ورکوي. اوس HCl چې تیزاب دي نو به H له لاسه ورکړي. H به څوک ځینې واخلي NH3. معلومداره خبره ده. اوس په راتلونکي سلایډو کې زه تاسو ته القلي وایمه. د برونسټید له نظره څخه تیزابونه که مرکبات به چې هایدروجن یعنې پروتون له لاسه ورکوي. خو که چیرې بیا یو مرکب برعکس پروتون واخلي نو هغه به معلومداره خبره ده چې د تیزابو برعکس شی به وي، یعنې القلي به وي. نو اوس دغه NH3 چې دی دا د هایدروجن یو اتوم ځینې اخلي او NH4 ورڅخه جوړیږي. NH4 امونیم. NH4 دا مثبت یو چارج لري. د دې د خنثی کولو لپاره کلورین سته. کلورین به بیرته ځان چیش کړي خنثی کړي. امونیم کلوراید د خوړو مالګه د امونیم کلوراید نوشادر ورته وایي، یو مالګه ده دا ورڅخه لاسته راغله. اوس امونیا د HCl تیزابو یا هایدروکلوریک اسید سره یو ځای سوله، امونیم کلوراید یې لاسته راغله. دلته خبره دا ده چې هم تیزابي خواص هم القلي خواص ختم سوله او دلته پی ایچ په 9 سره مساوي دي چې نه القلي دی او نه هم تیزاب
دغه امونیم کلوراید نه القلي خاصیت لري او نه هم تیزابي خاصیت لري. پی ایچ یې څو دی؟ 7 دی. دا چې پی ایچ 7 ولې خنثی دی هغه به د پی ایچ په موضوع کې بیا ووایو. خو که چیرې تاسې مخکې درسونه د مخکې څخه پی ایچ پیژنئ نو خنثی چې نه القلي وي نه تیزاب وي نو هلته پی ایچ څو وي؟ 7 وي. دغونده تاسې اوس د ځان سره یاداشت کړئ. دغسې که چیرې د هغه ایچ سی ال زه راواخلمه یو ځای یې کړمه د یو بلې القلي سره لکه سوډیم هایدروکساید. اوس دا خو ما د امونیا سره یو ځای کړل، امونیم کلوراید لاسته رالی. اوس به د سوډیم هایدروکساید سره یو ځای کړمه. په دې تعامل کې مالګه او اوبه ورڅخه لاسته راځي. مالګه او اوبه ورڅخه لاسته راځي. دا دی د هغه ایچ سی ال مې یو ځای کړله د NaOH سره سوډیم هایدروکساید سره. اوس په دې ځای کې چې دی دغه هایدروجن بیا د ایچ سی ال څخه جلا کیږي او دلته د NaOH په ساختمان کې د OH باندې نصبیږي. نو HOH ورڅخه لاسته راسي. جوړ به چی شي؟ H خو د تیزابو دی، رابطه OH د چا دی؟ د القلي دی. HOH په خپله چی شولې؟ اوبه. اوبه دا د لاسته راغلي. چامه د دې څخه وروسته سوډیم پاته دی او هلته په HCl کې کلورین پاته دی. نو سوډیم به د کلورین سره تعامل وکړي. سوډیم کلوراید چې یو خنثی مالګه ده NaCl. دا سره کم شو. NaCl د خوړو مالګه به ورڅخه لاسته راسي. صحیح ده؟ دا Na دا هم C دا L د خوړو مالګه ورڅخه لاسته راسي. ټول تیزابونه داسې دي. که زه هر څونه ډېر مثالونه ووایم نو بیا به هم موږ تاسې په دا هدف ته ورسېږو چې که هر القلي د هر تیزاب سره یو ځای کړو نو همدا خنثی کیږي سره مالګې لاسته راکوي یا مالګې او اوبه لاسته راکوي. که مالګه لاسته راکړي او که مالګه او اوبه لاسته راکړي دا دواړو ته موږ تاسې د خنثی کولو تعامل وایو. د خنثی کولو تعامل په دې سبب ورته وایو چې دلته دا دواړه مواد سره خنثی سوه، یعنې القلي خواص د تیزابي خواصو سره چې شوله؟ خنثی سوله. په دغه تعامل کې ډېرې خبرې نورې شته چې پر هغه باندې اوس موږ تاسې بحث نه کوو. یعنې موږ دلته HCl د NH3 سره یو ځای کوي او خنثی سو، مالګه یې لاسته راکړه. خو کله بیا داسې کېږي چې مالګه لاسته راځي خو هغه مالګه موږ ته تیزابي مالګه لاسته راځي. کله بیا القلي مالګه لاسته راځي او کله بیا خنثی مالګه لاسته راځي. لکه دا اوس چې تاسې وینئ. هغه وخت یو لږ به زه وضاحت ورکړم چې تاسې پکښې کې ورک نه ځئ. هغه وخت موږ ته القلي مالګه په لاس راځي که چیرې تیزاب ضعیف وي او القلي قوي وي. یعنې ضعیف تیزاب که چیرې موږ یو ځای کړو د قوي القلي سره نو ضعیف تیزاب به دا قوي القلي خنثی کوي. خو قوي القلي خو پوره نسي خنثی کولی. کومه مالګه چې لاسته راځي هغه به یو څه القلي خواص ولري نو موږ هغه ته القلي مالګه وایو. بل که چیرې قوي تیزاب بیا د دې معکوس قوي تیزاب د ضعیف القلي سره موږ یو ځای کړو نو دا ضعیف القلي خو صفر القلي خواص یې له منځه مکمل ځي. یو څه تیزابي خواص پاتېږي ځکه چې ضعیف القلي نسي کولی په پوره ډول باندې قوي تیزاب چیش کړي خنثی کړي. نو په دې اساس کومه مالګه چې لاسته راځي هغه به تیزابي مالګه. خو که چیرې موږ بیا قوي تیزاب د قوي القلي سره یو ځای کړو نو بیا به موږ ته خامخا خنثی مالګه لاسته راځي. او که د دې برعکس ضعیف تیزاب د ضعیف القلي سره یو ځای کړو هم دواړه سره خنثی کېږي. نه تیزابي خواص پاتېږي نه القلي خواص پاتېږي، خنثی کېږي، خنثی مالګه ورسره لاسته راځي. پر دې باندې بیا د خیر سره په آینده درسو کې موږ تاسې بیا ښه پوره او مفصل ډول باندې بحث کوو. د خنثی کولو تعامل کې موږ یوازې دومره ویلی سو چې دغه تعامل چې دی په دې کې تیزاب او القلي سره یو ځای کېږي، مالګې او اوبه یا یوازې مالګې جوړوي. د خنثی کولو د تعامل په نوم سره یادېږي. که هر وخت تیزاب د القلي سره تعامل وکړي مالګې او اوبه یې جوړې کړلې نو بس هغه ته موږ تاسې د خنثی کولو تعامل وایو. د غیر فلزي اکسایډونو سره تعامل. غیر فلزي اکسایډونه چې دي هغه هم د القلیګانو سره چې کوي تعامل کوي. مثلا غیر فلزي اکسایډو کې زه کاربن ډای اکساید راخلم.
دا یو غیر فلزي اکساید کاربن ډای اکساید. صحیح ده. کاربن ډای اکساید زه رااخلمه د سوډیم هایدرو اکساید سره یې څه په کوم یو ځای کوم NaOH د سوډیم هایدرو اکساید سره یو ځای کوم. چون چې دغه غیر فلزي اکسایدو ته موږ تیزابي اکسایدونه وایو نو دوی هم د تیزابو حیثیت لري، القلي خنثی کوي، مالګې ورڅخه لاسته راځي. صحیح ده. اوس په دې ځای کې څنګه تعامل سرته رسیږي؟ مالګې لاسته راځي. په عموم کې موږ وایو چې که غیر فلزي اکسایدونه د القلیګانو سره یو ځای سي نو مالګې لاسته راکوي. داسې سوډیم هایدروکساید کې OH تاسې وینئ د OH دغه O چې ده دا پر کاربن ډای اکساید نصبیږي، د کاربن ډای اکساید څخه کاربونیټ جوړوي CO3. CO3 چې دی دا یو راډیکل دی، تاسې ته ما په تېرو درسو کې دا ویلی دی، دا یو راډیکل دی. دا راډیکل منفي 2 چارج لري. د دې د خنثی کولو دپاره لازمي ده چې داسې یو شی ورسره یو ځای کړو چې 2 مثبت چارج لري، او یا که یو مثبت چارج لري نو بیا 2 دانې ورسره یو ځای کړو چې تر څو مرکب ورسره جوړ شي. نو اوس سوډیم پاته دی او هایدروجن پاته دی. هایدروجن هم مثبت یو چارج لري او سوډیم هم مثبت یو چارج درلودلی سي او یا یې لري. نو دلته سوډیم او هایدروجن دواړه ورسره یو ځای کیږي او په نتیجه کې سوډیم هایدروجن کاربونیټ ورڅخه لاسته راځي NaH. دغه H چې دی که تاسې داسې ووایاست، خو زه د مالګو په نومښودنه کې بیا هم درته وایم، خو اوس دغه مرکب ته موږ سوډیم هایدروجن کاربونیټ وایي، او یا د هایدروجن پر ځای باندې بای استعمالیږي. دا ډیره مشهوره ده. که چیرې کله داسې راغلی وي چې د فلز اندازه کم وي، هغه راډیکل نسي خنثی کولی، نو بیا د هایدروجن په واسطه ورسره خنثی سوی وي، نو د هایدروجن پر ځای باندې د بای کلمه ذکر سوډیم بای کاربونیټ. دغه مرکب ته هم سوډیم بای کاربونیټ ویل کیږي او هم موږ ورته سوډیم هایدروجن کاربونیټ وایو. دا دواړه یې نومونه دي، هیڅ په دې کې مشکل نشته. په عموم کې که هر وخت هر کله موږ تاسې یو غیر فلزي اکساید راواخیستی او هغه مو یو ځای کړي د یو القلي سره، نو موږ ته به خامخا څه لاسته راکوي؟ مالګې لاسته راکوي. یعنې غیر فلزي اکسایدونه القلیګانې خنثی کوي. داسې په لنډ ډول تاسې ویلی سئ غیر فلزي اکسایدونه القلیګانې خنثی کوي. ښه، راځم پسې د القلیګانو دریم ډول تعامل ته چې القلیګانې چې دي د مالګې سره هم تعامل کوي. که چیرې موږ تاسې القلیګي راواخلو او د مالګې سره یو ځای کړو، نو موږ ته څه شي په لاس راکوي؟ دا دی. زه اوس دلته یو مثال درته وایم. کلسیم هایدروکساید، کلسیم هایدروکساید دا یو القلي ده. صحیح ده. دا قوس کې ونیسمه، دوه ورسره ولیکه. کلسیم هایدروکساید یو القلي ده. که چیرې دا زه یو ځای کړمه د چیش سره؟ د یوې مالګې سره. مثلا د اوسپنې کاربونیټ FeCO3 دا یو مالګه ده، د اوسپنې کاربونیټ. که چیرې دلته زه یو ځای کړمه، دلته ډبل تعویضي تعامل سرته رسیږي. د القلیګانو کتیون چې فلز دی هغه د مالګې د کتیون سره عوض کیږي یا بدلیږي. د Fe پر ځای به کلسیم راسي، د کلسیم پر ځای به Fe راسي. Fe به زه ولیکمه Fe فیریم په قوس کې OH. د OH سره د کلسیم پر ځای باندې Fe فلز یو ځای سو او یو نوی القلي لاسته راغله چې فیریم هایدروکساید دی، جمع
بل به چې لاسته راسي کلسیم به د اف ای پر ځای باندې راسي CO3 کلسیم کاربونیټ چې یو رسوبي مالګه ده رسوب کوي دا شی به ورڅخه لاسته راسي. اوس نو د دې تعامل دا به موږ څنګه تشریح کوو د مالګو سره چې کله القلیګانې تعامل وکړي نو محصول یې څه دی څه شي لاسته راکوي. موږ داسې وایو که چیرې مالګې د القلیګانو سره یو ځای سي نو یو نوې مالګه او یو نوې القلي ورڅخه لاسته راځي. موږ د القلیګانو او مالګو د استحصال دپاره د القلي د دغه خاصیت څخه کار اخیستلی سو. یعنې که چیرې فرض کړئ موږ دغه تعامل کې زه مثال درته وایم فیرس کاربونیټ یا فیریم کاربونیټ لرم او کلسیم هایدروکساید لرم خو زما په کار دی کلسیم کاربونیټ. د کلسیم کاربونیټ د استحصال دپاره زه دوی دواړو ته تعامل ورکوم او د دغه خاصیت څخه د القلي زه کار اخلم چې القلي د مالګې سره تعامل کوي. په لابراتوار کې زه لومړی پیرس کاربونیټ لرم کلسیم هایدروکساید لرم خو زما په کار دی کلسیم کاربونیټ. نو د کلسیم کاربونیټ د استحصال یا د لاسته راوړنې دپاره زه دا کارولی سم دا دواړه سره یو ځای کوم ما ته فیرس هایدروکساید یا فیریم هایدروکساید دا شی لاسته راځي او بل کلسیم کاربونیټ لاسته راځي ما دی خپل مطلوب شی لاسته راوړي. او یا کله کله زموږ مثلا فیریم هایدروکساید یو القلي م په کار ده او فیریم هایدروکساید یا فیرس هایدروکساید زه په لابراتوار کې نه لرم نو څه وکړم نو ډېره اسانه طریقه ده د دغه خاصیت له وجې چې القلیګانې لري چې د مالګو سره تعامل کوي او یو نوې القلي او نوې مالګه جوړوي نو زه دغه کلسیم هایدروکساید را اخلم فیرس کاربونیټ لرم د هغه سره یو ځای تعامل وکړم کلسیم کاربونیټ لاسته راځي هغه زه جلا کوم پاته یې فیرس هایدروکساید په کار و هغه مې لاسته راوړي. یعنې لابراتواري اهمیت یې دا شی دی چې موږ د یوې نوې القلي او نوې مالګې د استحصال یا د لاسته راوړنې دپاره هم موږ تاسې دا څه په کولی سو کارولی سو. زه اوس فرض کړئ یو مثال درته وایم زه غواړم زه یو مثال لرم زه غواړم چې زه کلسیم سلفیټ لاسته راوړم چې شي لاسته راوړم کلسیم سلفیټ مالګه زما په کار ده چې کلسیم سلفیټ مالګه زما په کار ده مګر زه لابراتوار کې نه لرم خو زه دوه دانې مرکبات لرم لکه دغه کلسیم هایدروکساید کلسیم هایدروکساید لرم چامه د هغه سره داسې یو مالګه زه یو ځای کوم چې په هغه کې سلفیټ وي هغه چې د هر فلز سره سلفیټ یو ځای شوي مثلا کافر سلفیټ د میسو سلفیټ سودیم سلفیټ پوتاشیم سلفیټ په نامې یو مالګه چې سلفیټ پکښې کي زه د دوی سره یو ځای کوم تر څو زه کلسیم سلفیټ لاسته راوړم نو زه مثلا لرم کپر سلفیټ د میسو سلفیټ CuSO4 کپر سلفیټ یا نیل توتیا نیل شین نیل رنګ کوم چیرې تاسې لیدلی داسې په سپین رنګ یې د رنګ مالان ګډوي نو دغه رنګ دا یم زه لرم صحیح ده دا رنګ لرم دا ورسره یو ځای کوم کپر سلفیټ چې مې د کلسیم هایدروکساید سره یو ځای کړه نو تعامل څنګه سرته رسیږي کلسیم د کپر یا میسو پر ځای باندې راځي د میسو پر ځای باندې نو څه شي جوړیږي کلسیم سلفیټ کوم مطلوب مرکب چې زه غواړم هغه دا دی ماته لاسته راغلی کلسیم سلفیټ CaSO4 صحیح ده جامع اوس نو پاته چې په دلته مس سی یو پاته دي چې مثبت دوه چارج لري دوه او ایچ دي نو یو نوې القلي کپر هایدروکساید د میسو هایدروکساید ورڅخه لاسته راځي د میسو هایدروکساید ورڅخه څه شي لاسته راځي د میسو هایدروکساید ورڅخه لاسته راځي
دا 2 سره کم سوه. خیر نو په هر صورت موږ تاسې که هر کله وغواړو چې د تیزاب یو القلي راواخلو یو ځای کو د مالګې سره، نو موږ ته محصول به څه په لاس راځي؟ محصول به موږ ته یو نوی القلي او یو نوی تیزاب په لاس راځي. یو نوی القلي او یو نوی تیزاب په لاس راځي. صحیح ده؟ دلته هم دا دی ګوره موږ کلسیم هایدروکساید یو ځای کوي د کپر سلفیټ سره، موږ ته کلسیم سلفیټ لاسته راغلی او کپر هایدروکساید ورڅخه لاسته راغلی. بل مهم تعامل چې دی د دې څخه به لاره تېرېږم، بل مهم تعامل چې دی د شحمي اسیډونو تعامل دی. د شحمي اسیډونو سره د القلیګانو تعامل دی. درس پر دغه ځای باندې پای ته رسومه. د شحمي اسیډونو او د تیزابونو سره په عموم کې د مالګو د القلیګانو تعاملونه او د القلیګانو تعریفونه انشاءالله العزیز دا به په راتلونکي درس کې سره ووایو. ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې تاسې به دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې 3 دانې ما درته وویله د دې دپاره به 4 دانې مثالونه تاسې پیدا کړئ او دا 4 مثالونه به پر حل کړئ تر څو دغه د القلیګانو کیمیاوي خواص تاسې ته ښه واضح سي. نور مو پر ستر لایزال رب باندې سپارم. ښه وخت ولرئ.